د طالبانو حکومت وایي د ډسمبر په 24مه په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې 46 کسان وژل شوي دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که غواړئ چې د پاکستان د وروستي وحشیانه برید غبرګونونو او مرګ ژوبلې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت وایي د ډسمبر په 24مه په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې 46 کسان وژل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 26مه ازادۍ راډیو او مشال څانګې ته وویل د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شین سترګیاډي، سور غمي، الماستې او مرغۍ سیمو کې په 4 ځایونو بمباري شوي. ټول پکې 46 تنه شهیدان دي چې اکثریت یې ماشومان او زنانه دي. 6 نفره ټپیان دي چې یو لوی کس او 5 ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه را مهاجر شوي کورنۍ دي. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت پر ایکس یا پخواني ټویټر ولیکل چې د ډسمبر په 24مه ماښام مهال پاکستاني جیټ الوتکو پر پکتیکا په بمبارۍ کې عام ولسي خلک چې اکثره یې وزیرستاني مهاجرین دي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی. د طالبانو د دفاع وزارت بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ولیکل چې پاکستاني پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې، ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم د دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرېنږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپلسري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د طالبانو حکومت د پاکستان برید په کلکه غندلی او خبرداری ورکړی چې د خپل خاورې او حریم دفاع د ځان حق بولي. د راپورونو مخې د پاکستان جنگي جیټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړي چې پاکستاني چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستاني د 4 امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د پاکستاني پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې استخباراتي معلومات په اساس یې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون خپله ایکس پاڼه ولیکل چې که برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني درنیو هوایي حملو لومړني راپورونه سم وي نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه ویلي چې د جګړې پر ځای د دواړو هیوادونو باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. د پاکستان د هوایي حملې په ورځ د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی په کابل کې و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د سه‌شنبې په ورځ د مرغۍ په 4مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د طالبانو د کورنیو چارو وزیر له سجر الدین حقاني سره هم لیدنه وکړه.